أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. مخکې الله پاک در نافرمان خلقو په باره کې چې کله دوی درخواست وکړي الله پاک چې الله پاک موږ دنیا ته واپس ولېږي د دې لپاره چې موږ نیک اعمال وکړو، جواب بدو ته میلاو شي کلا انها کلمه هو قائلها. هیڅ چری داسې نه کیږي، دا خو یو خبره ده چې دوی کوي. یعنی دا د الله پاک اٹل فیصله ده چې کله یو پیرا د دنیا نه د تلو فیصله وشي، دوباره دی دنیا ته بیا راتلل نشته. بس الله پاک فرمای فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. کله چې پوکه وهله شي پشپېلې کې فلا انساب بينهم يومئذ، نو د نسبونو د دو په منځ کې برشته دا کټ شي ختم شي. نبوي نسبونه ردو په منځ کې په دغه ورځ باندې ولا يتساءلون، او نبدو د یو بل نه تپوس کولای شي. شپېلې دا به دو پیری وهله کې. اولنۍ شپېلې چې کله الله پاک وغواړي چې دنیا الله پاک ختمي، نو په دغه ټیم کې به اسرافیل علیه السلام ته الله پاک حکم وکړي چې اسرافیل علیه السلام کله شپېلې وهي، نو په مشرق او مغرب او جنوب او شمال هر طرف ته چې څومره سالرون کې شیزونه دي، کل نفس ذائقة الموت، په هر شیز باندې به مرګ راشي. حتی چې حضرت جبریل او حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام دو بهم د دنیا نا پناش ختم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صرف د الله پاک ذات په باقی پاتش. احادیثو کې دي چې سلويخ کاله به دغه حالت جاری، سلويخ کاله بعد به بیا الله پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام را ژوندې کړي، او اسرافیل علیہ السلام ته به الله پاک حکم وکړي چې دویمه شپېلې ووهي. چې دویمه شپېلې ووهلی شي، نو د هر طرف نه به ټول انسانان دا راپاسي، حتی که یو درنده انسان خوړلی یا یو مهی خوړلی یا چا سیزلی په اور باندې، دا ټول هر څه دا به را ژوندي شي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه د دغې شپېلۍ په باره کې تپوس وشو چې دا شپېلۍ څه شی. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې ردی دا یو سر غټ دی، یو سر یې وړوکی، لکه دا بیګل چې نن سبا دا وړوکی سر د حضرت اسرافیل علیه السلام په خوله کې. نو الله پاک فرمای فاذا نفخ فی الصور، کله چې پوکه وهلی شي په شپېلۍ کې فلا انساب بینهم یومئذ، پس نبوي نسبونه په میند دو کې یومئذ په دغه ورځ.
هر انسان با خپل ځان په سوچ او فکر کې يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هر انسان با دبل انسان نا یو حالت هغه به بے پروا کړ نه بدا پلار ولی رشتہ پکار راځي نه بدا رور ولی رشتہ پکار راځي نه بدغه شانتی د بیبي رشتہ پکار راځي او نه بد مور رشتہ پکار حتی چې یو مور ته بزوي ودري او دې ته به وایي چې ای زما مور ته ما پیژنې هغه وایي چې او دې ولې نه پیژنې خدای پیژنې دې به بیا د یوې نیکۍ مطالبه وکړي هغه وایي چې د دې مخې نه مې پناه شمه کېږم. ہر انسان با پخپل فکر نو اللہ پاک وی فلا انساب بینهم یومئذ پس نبوی نسبونا پمین ددو کی یومئذ پا دغورا ولا یتساءلون او نبدو د یوبل نتپوس کولش بل زی اللہ پاک فرمائی واقبل بعضهم على بعض یتساءلون او دو با یو بل تا مخامخ ناس او دا یو بل نبتا پوسونه پا ظاهر باندی دا دی دوانو آیتونو پا مینس کی تعارض معلومیگی چی دلتا اللہ پاک فرمائی چی تا پوسونه با دا یو بل ننشی کول او پا سورہ صافات کی رئی چی دا یو بل نبتا پوسونه که یو بل تا با مخامخ ناس دا قیامت سو مراحل دی سا مراحل داسی دی چی پاہی کی با سوک تپوس نشی او سا زیگونا مراحل داسی دی چی پاہی کی با تپوس بل جواب مفسرین ذکر کئی چی دا بحث دا کافرانو دے دو با دا یو بل نتپوس نشی کولے کم چی مومنین او نیکان خلق تی هغه به د یو بل سره خبرې اترې کوي د یو بل نه به تپوسونه د هغو دپاره به حالت سخت او دومره د پریشانۍ فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون پس هغه څوک چې درانه شو موازینه عملونه د هغه موازین ویل کېږي تلو ته مراد عملونه دي چې عملونه د چا درانه شو فاولئک هم المفلحون پس دغه کسان هم دو کامیاب ومن خفت موازینه او هغه څوک چې سپک شي عملونه د هغه فاولئک الذین خسروا انفسهم پس دا هغه کسان دي چې پتاوان کې اچول دي ځانونه خپل فی جهنم خالدون دوب په جهنم کې همیشه الله پاک دې زموږ حفاظت د اعمالو د طولنا انکار د طولنا اول واصل بن عطا د انکار کړ او د مدینی باشندو په 80 هجری کې د پیدا شو په 131 هجری کې د وفات شو او د داسې یو هوایی ذهن والا سره چې دبا داسې سوالات او داسې شکوک پیدا کول د خلقو په ذهنونو او د ټولنا اول انکار د اعمالو د ټول نه دکړ او د هغه د پاره سوال داسې جوړو چې کچري د عملونو ټول دا منګه اومنو نو نعوذ بالله پدې کې بجهل راشي د الله پاک دا نعوذ ځکه الله پاک په هر شی باندې عالم او خبردار او کده طول معاملې راشي
نو دا بردی خبری دلیل ګرځي نعوذ بالله چې الله پاک ته علم نشته ځکه ټول کوي د وزنونو د اعمالو ټول کوي چې د چا ګناهونه ډیر دي او د چا نیکی ډیر دي نو ردی د وجې نه ټول د اعمالو نشته حلم کی پدی کی د الله پاک طرف ته نسبت لري د اعمالو وزن د دې د پاره نه کیږي نعوذ بالله چې الله پاک تر دې علم نشته د دې وزن د دې د پاره کیږي چې انسان ته الله پاک وخی چې ای زما بنده پتا هیڅ ظلم نه کوي د خپل اعمالو ته پخپل اقرا کتاب فلا عمل نامه پخپل ولو کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا پخپل تر خپل ځان د پاره حساب کوونکې پوره نن ورځ پخپل خپل حساب د انسان د جهل د وجنه دا ناب او طول کی او دویم اعتراض د داو چې عملونه یو داسې شی دی چې ردی خپل جسم نشته د انسان د بدن نه چې دا جدا شي د دې لپاره بیا جسم نشته او د کم شي چې جسم نه د هغه طول نه کی نو عملونه به څنګه وتلل لیکن علماء د دې ډیر انتهایی په خپل طریقو باندې جوابونه کړی دي خو د هغې نه علاوه نن په دې ساینس د ترقۍ په دور کې دغه ټول اعتراضات په خپله ختم شوي یو ټیرونو والا دکاندار یو غریب مزدور کا هغه د ټیر هوا چکای او د هغې وزن چې څومره نعوذ بالله د الله پاک علم هغه د دغې نه کم دی چې هغه د دې ټول کولی شي الله پاک خو د ټولې دنیا خالق او مالک دغه شانتي د طبي ټمپریچر په معمولی الی سره معلومیږي چې دا څونه ګرمایش ته پدې کې او څومره پکې نشته دغه شانتي د هوا د نمۍ وزن هغه معلومیږي نو چې دا شیزونه انسان معلومولای شي نو الله پاک تر دې سګران وایي خو دغه واصل بن عطا داسې سړی چې دبا د انسانانو په ذهن کې شکونه پیدا کړ حسن بصری رحمه الله چې کلا دته جوابات وکړو او د بیا هم د خپل خبرو نه وانه ورېدو نو هغه خپل مرګرو ته قد اعتزل عنا دا سړی زمونږ په دې مسایلو کې جدا وس د هغوی نه وروستو بیا دغه ډله معتزله ډله وګرځېده چې نن هم هغه موجود دي او هغو د عذاب قبر نه انکار عذاب قبر نه مني دغه شانتي پل صراط دا هم نه مني حالانکه دا ټول شیزونه دا حق نو الله پاک فرمایي تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون سوزوی با مخونه ددو النار وهم فيها كالحون او دو با پدی کی بدشک د بدشکلی ترمذی شریف کی یو روایت ہے جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مخونه د دو ور وسوځي نور دو دا مخکینی شونډه دا به پر دې تندې تر ورسېږي سر او لاندینی شونډه بردو نامه تر ورسېږي په خله کې به دا غاښونه دا به دې ښکار نو دغه بد شکلی دا الله پاک ته زموږ حفاظت فرمایي تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون سوزوی با مخونه د دو ور وهم فيها كالحون او دو به په جهنم کې بد شک الم تكن آیاتی تتلى عليكم
کله چې ردو داسې حالت جوړ شي نو د جهنم کم څوکیدار فرشته چې ده انچارج د هغې نوم دی مالک دو بلاړ شي په هغه پسې او دغه مالک فرشتې ته وایي یا مالک لیقضي علینا رب چې اے مالک فرشتې خپل رب ته سوال وکړه چې زمونږه فیصله وکړي یعنی په مونږ باندې مرګ راولي مړه شو چې د دې تکلیف او د دې مصیبت نه دمه شو اب ورته په جواب کې وایي انکم ماکثون دغه شان به تاسو یې دا اوس تاسو مرګ بیا راتلل نشته همیشه به په داسې حالت کې الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي نو دوی ته به جواب میلاو شي الم تکن آیاتی تتلا علیکم نو آیتونه زما تتلا علیکم چې لوستلی کېدو په تاسو باندې فکنتم بها تکذبون پس تاسو هغې لره دروغجن کړ د الله پاک آیتونه تاسو دروغجن کوئ کنه تاسو تر دې نه مخکې دا ټول حالات ذکر شي نو او ردی تکالیفو او ردی عذابونه او سختونه تاسو یارولای شي نو او تاسو ته ردی خبر میلاو شي نو چې تاسو ردی عملونو د دې کارونو نه ځان وساتئ که ځان نه ساتئ نو ګورئ ردی په بدله کې به بیا دا تکالیف او دا سختۍ دا به بیا اوچتوئ تاسو خو هغه آیتونه تاسو دروغ ګڼل تاسو غپ ګڼل قالوا دوبوي ربنا غلبت علينا شقوتنا اے رب زمونگا غلب شي و په مون باندې شقوتنا د بدبختۍ زمونگا په مون باندې زمونگا بدبختی هغه غالب شي او بدبختی سوا خواهشات د دنیا لذتونه دا په مون باندې غالب شي وكنا قوما ضالين او مونږه یو ټولګه گمراه بس بیلاری ټولګه مونږه چې مونږه نه غلار په خو دي خو بیا به درخواست وکي ربنا اے رب زمونږه اخرجنا منها او باسي مونږه د دې سختو او د دې تکلیف نه فإن عدنا کچری مونږه واپس شو گمراهی خدای دنیا ته مونږه ولېږي د دې حالت ته مونږه وباس کوم بیا گمراهی وکړه بیا نافرمانی وکړه فإنا ظالمون پس یقینا مونږ ظالمان بس اوس قران غلطی شوی ده بیا به دې سینه نو دا الله پاک د طرف نه به انتهایی سخت جواب میلاو شي قال وبوي الله پاک اخسئوا فيها ولا تكلمون کوری شي اس کو په جهنم کې ولا تكلمون زما سره خبرې مه عرب دا لفظ استعمالي د سپي د شړلو لپاره کوم چې په پښتو کې کوری شي لفظ وایي علماء لیکلي دي چې یا خو به د دو پشان د سپوشي نو د الله پاک د طرف نه بدوتا دغه جواب میلاو شي چې ایس او په جهنم کې کولی شي او یا ردی د وجې نه بدوتا دومره سخت الفاظ ذکر شي چې د دو کار بداو چې دو په دنیا کې د الله پاک نیکان بندگان هغه د سپو پشان کې غفل وي او د الله پاک نیکان بندگان بدو په غیر د بدو ردو او رټلو نه د سختو الفاظو نه په غیر نه پریږدي نو الله پاک به هم دو دغه شانتي په دغه الفاظو سره د قیامت په ورځ باندې محکوم وي الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي په اصل کې که یو انسان په خپل نیکی کوي او کنه زمونږ کار او طریقه دا ګرځېدلې چې بل من د صحابه په شان پاک وو
او خپل ځان هغه د انسان په جامه کې هم منګه کنیو خو ځان د ټولنا په اعلی درجه کې مؤمن ګڼ او بیا خاص کر که یو سړی په هغه کې څومره د دین اتباع یي په دومره درجه کې هغه زمونږ نه بیا بچ کېږي بس که څوک د تبلیغ کار کوي مونږ ټول تبلیغ بدنامو دغه یو کس کسا که د چا ګیرئ مونږ بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنتو پورې پیشاړې کوو هغه ټوله معامله په ګیرې پورې تړو که یو سړی مولا طالبي بیا دغه معامله مونږ ټول په دین پورې پیوس کوو الله پاک دې زموږ د داسې خبرونه حفاظت وکړي خبره دا ده چې په خپل یو انسان نیک کار کولای شي که نشي کولای نو ببل انسان پسې لګېدل دا د انسانیت کار ځکه یو پیرا حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها نه یو کس ساتر پټ نو عائشه صدیقه رضی الله عنها وتخیره پیغمبر علیہ السلام ورته عائشه بیت د بل گناهونه هغه ولې کمې یعنی دومره پوری هم چې تا یو کس زیاته کړي مطلب دا دی چې تبا د هغه له بدلا د هغه زیاتی په مقدار یو سړی نقصان وکړو مستاد د خیری او د هغه د نقصان دا بتلل کی کستا خیری د هغه د نقصان نه سیوال ردی بدله بتوچو او کستا خیری د هغه د نقصان سره برابر وي خسر زمونږه کم ځای برابر وي مونږ خو کپی چتونه ونه درو نو سیمون بیا قلاری ډیر سخته مرحله را روانه الله پاک دې زموږ حفاظت فاذا نفخ في الصور پس کله چې شپېلۍ کله چې پوکې واله شي په شپېلۍ کې فلا انساب بينهم پس نبوي نسبونه پمنددو کې يومئذ پدغه ورځ باندې ولا يتساءلون انا بدو د یو بل نه تپوسونه کولای شي فمن ثقلت پس هغه څوک چې درانه شو موازینه عملنا دهغا فأولئك هم المفلحون پس دغه کسان هم دو کامیاب دي ومن خفت او هغه څوک چې سپک شو موازینه عملنا دهغا فأولئك الذين پس دا هغه کسان دي خسروا انفسهم چې پتاوان کې اچولې دي دو ځانونه خپل فی جهنم خالدون دوبه په جهنم کې همیشه وي تلفح وجوههم سوزوی بمخونه ددو النار ور وهم فيها كالحون او دوبا پدی کی بد شکلوی الم تکن آیاتی آینو آیتنا زما یعنی دو تبویلش تتلا علیکم چلوسترکی دو پتا سباندی فکنتم بها پس وای تاسو هغې لره تکذبون چې دروغجن یو ګڼل قالوا دوبه ووایي ربنا ای رب زمونږه غلبت علینا غالب شي و په مونږ باندې شقوتنا بدبختی زمونږه وكنا قوما
او مونگا یوڈلا ضالین بیلاری ربنا اے رب زمونگا اخرجنا منها اباسی مونگا ددینا فإن عدنا پس کمونگا واپس شو فإنا ظالمون پس یقینا من بظالمانو قال وبوائی اللہ پاک اخسئوا فيها ورشی پدی کی ولا تکلمون او زما سر خبری مکوئی